د پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ پر مخ د لارې تړل کېدو نږدې 2 میاشتې پوره کیږي. ننګرهار کې وطن سوداګر حاجي یاسین وایي د پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ پر مخ د لارو 2 میاشتني بندښت په سوداګرۍ منفي اغیزه نه ده کړې. دومره موږ نه یو متضرر لکه چې د پاکستان تجارانو متضرر دي او نور بدیل لارې موږ سره شته دی. الحمدلله چې نورو په بدیل لارو کې موږ خپل تجارت ته دوام ورکو. یو بل سوداګر حاجي ثابت خان بیا د لارې تړل کېدو په تړاو د اسلامي امارت له دریځ کلک ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې د پاکستاني میوو د موسم تر ختمېدو دي د سوداګرۍ پر مخ لارې نه خلاصوي. هیله مو د دولت څخه دا ده تر څو چې د هغوی سیزن د میوې خلاص شوی نه وي دوی باید په خپل دریځ کلک ودرېږي. موږ تجاران ورسره ولاړ یو، باید دغه لاره مطلقاً بنده کړي تر څو چې د دوی سیزن خلاص شي. بیا که خلاصوي په مفاهمه د تضمین په درلودلو سره د لاره خلاصه کړي. د یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ پر مخ د لارې تړل کېدو له امله د پاکستاني سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان ترڅنګ عام ولس په بازارونو کې په بې مخینې ډول د بیو له لوړوالي شکایت کوي.